د اسلامي فکر ځانګړتیاوې، دوهمه برخه. د اسلامي فکر یوه ځانګړتیا دا ده چې د اسلام رسالت د ټولې نړۍ لپاره او د نړۍ د ټولو انسانانو لپاره ده او د مختلفو اجناسو او رنګونو د انسانانو لپاره یو ډول پیغام لري، لکه څنګه چې الله تعالی خپله فرمایي سورة الحجرات 14 آیات ژباړه: ای مؤمنانو، موږ تاسې ټول له یو نارینه او ښځې څخه پیدا کړي یاستئ او د دې لپاره مو خیلونه او قبیلې وګرځولې چې سره وپېژنئ، که نه د الله تعالی په وړاندې خو ستاسې ډېر عزتمن هغه دی چې ډېر تقوا لرونکی وي. بېشکه الله تعالی پوه او په هر څه خبر دی. اسلام هیڅ انسان یا قوم ته پر بل انسان باندې فوقیت نه ورکوي مګر په تقوا سره. ټول امتونه به په هر بڼه او هر قوم پورې چې تړاو ولري د اسلام تر یو واحد بیرغ لاندې د ورونو په څیر په یو تمدن کې ژوند کوي. اسلامي فکر په بنسټیزه توګه غوره انساني فکر دی، په پراخه سطح علمي دی، د کوم جغرافیوي اقلیم سره تړاو نه لري او نه له کوم بشري جنس سره او نه هم د تاریخ له کومې مرحلې سره، بلکې اسلام ټولو امتونو او قومونو ته په هر زمان او مکان کې شامل دین دی. داسې فکر دی چې ټول انسانان به یې تر سیوري لاندې ژوند کوي. دا ځکه چې اسلامي فکر په دې اساس سره رامنځته شوی دی چې انسان د الله تعالی له تر ټولو سپېڅلی او غوره مخلوق دی او په کائناتو کې چې څه دي دا ټول انسان ته مسخر دي. د انسان ټول کړه وړه باید د انسان د نیکمرغي او پرمختګ لپاره وي. هر عمل چې د همدې مقصد او غایې لپاره وي هغه انساني عمل دی. د نړیوالتوب معنا دا ده چې اسلام په بنسټیزه توګه د حق او خیر پر بنسټ ولاړ دین دی. د ټولو انسانانو ترمنځ د مساوات غوښتنه کوي او د دوی ترمنځ به د عدل پر بنسټ عمل کیږي، پرته له دې چې د دوی رنګونو او نژادونو ته وکتل شي. اسلامي فکر پر نژادي او قومي تفوق عقیده نه لري، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت د ټولو انسانانو لپاره رحمت دی، لکه چې الله تعالی خپله فرمایي ژباړه: او ته مو د ټولو خلکو لپاره صرف د یو رحمت په توګه لېږلی. او بل ځای بیا فرمایي ژباړه: او ته مو ټولو خلکو ته پرته له یو زیری ورکوونکي او ویرونکي بل څه نه یې لېږلی، خو زیاتره خلک نه پوهیږي. د همدې آیت پر بنسټ د اسلامي فکر پیغام نړیوال دی چې د نړۍ هرې برخې ته په رسولو او تطبیق کې به هر وګړی او د هر رنګ او ژبې خلک برخه اخلي. له جابر بن عبدالله الانصاري رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وویل ژباړه: ما ته 5 داسې شیان راکړل شوي دي چې تر ما مخکې بل چاته نه دي ورکړل شوي. پخوا به هر نبی خاص خپل قوم ته رالیږل کېده او زه هر سور او تور ته رالیږل شوی یم، یعنی ټولو انسانانو ته رالیږل شوی یم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عملی دعوت د ټولو انسانانو لپاره و او ټولې نړۍ ته یې خپل دعوت رسولی. د غراض خپل سفیران د روم پاچا، د کسري پاچا، د مصر پاچا او د حبشي پاچا ته ولیږل او ټولو ته د اسلام بلنه ورکړه. کسري ته داسې لیک لېږلی و: بسم الله الرحمن الرحیم ژباړه: د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه د کسري پاچا ته سلام، هغه چاته چې د حق پیروي وکړه او په الله او دغه پر رسول ایمان راوړ. تا ته د الله تعالی د دین د منلو بلنه درکوم، ځکه زه د الله رسول یم، ټولو خلکو ته رالیږل شوی یم. د دې لپاره چې که څوک ژوندی وي هغه ته خبرداری ورکړي او پر کافرانو د عذاب خبره ثابته شي، نو ته اسلام ومنه، په امن کې بشي، او کنټه دې وکړه نو د مجوسیانو ګناه هم ستا په غاړه ده. لنډه دا چې نړیوالتوب د اسلام له هغو ځانګړتیاوو څخه دی چې نور امتونه یې نه لري.